بل چا تپوس کړی ده چې یو کس ته جهاد لدی نو مور و پلار نه به اجازت اخلي که نه او د مور و پلار نه به اجازت اخلي اوس خو موږ باندې جهاد ګوره موږ باندې اوس فرض عین نه دله جهاد ما او تا باندې اله فرض عین شي چې په یو علاقه باندې کافران غلبه وکړي حمله وکړي او د هغې علاقې خلک د هغې دپاره نه کافي کېږي نه بیا په ما او تا باندې د هغې ګاونډي باندې بیا جهاد فرض ده جهاد کول پې بیا فرض دی چې بیا به جهاد لدی نو چې کله جهاد فرض شو فرض عین شو نو بیا به سړی بغیر د مور و پلار د اجازت نه ځي لکه دو تو که یو سړی خدای نخواسته داسې وي چې مور و پلار ورته وایي مونځ مه کوه نو مونځ به کوې که نه او مونځ به کوې که یو سړی د ښځه ورته وایي مونځ مه کوه نو مونځ به کوې که نه او مونځ به کوې دکه رنګې چې کله جهاد فرض عین شي نو بیا به زوی د پلار د اجازت نه خاوند د ښځې د اجازت نه او ښځه د خاوند د اجازت نه دا بیا جهاد لځي او چې کله فرض عین نه وي نو بیا د مور و پلار نه اجازت غواړه یو ځل یو صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغو وی صیب مور و پلار مې شته خو زه جهاد لدم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل ففیهما فجاهد دې دواړو مور و پلار خدمت وکړه بس دا ستا جهاد ده د دې مور و پلار د خدمت وکړه دا ستا جهاد ده نو د مور و پلار د اجازت نه بغیر اله به ځي چې فرض عین وي او چې فرض عین نه وي نو بیا د مور و پلار د اجازت نه بغیر به نه ځي او ښځه چې درته وایي نو تا باندې د ښځې نان نفقه واجب ده او فرض ده او که نه نو ما درته وي چې فرض نه وي نو ګوره بیا نشي تللی